بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبا داسې وخت دی چې په چا باندې ته یقین نشي کولی، په چا باندې کلاو زړه باندې باور نشي کولی. داسې وخت دی چې هر انسان چې دی هغه په دې کوشش کوي چې بل انسان له دوکه ورکوي. نو نن زه تاسو ته یو داسې شپږ قسمه خلک ښایم. نن به ستاسو دا کنفیوژن چې دی هغه به کلیر شي. شپږ طرح انسانان چې دي په هغې باندې به هېڅکله یقین نه کوي. ټول ناول هغه انسان باندې به هېڅکله یقین نه کوي چې کوم انسان مذاق په نوم باندې ستا توهین کوي، ستا بېعزتي کوي. یعنی یو محفل وي، هغې کې خلک ناست وي، خبرې کوي، نو هغه ستا په نوم باندې مذاق شروع کړي، یو قسم لا ستا بېعزتي کوي. نو دا چې دی دا انسان چې دی د باندې بروسه نه کوي، د باندې دی د بروسې لایق نه دی. دویم هغه انسان چې کوم انسان نه څه غلطي وشي او هغه هېڅکله خپله غلطي نه مني، هغه همیشه وایي چې دا غلطي ما نه ده کړې، دا مخامخ خپل انسان چې دی دا ده کړده. نو دا انسان هم چې دی د بروسې لایق نه دی. دریم داسې انسان چې هغه تا ته دا داسې ښکار کوي چې زه تا سره یم، داسې ډرامه هغه رچاوي چې تا سره څنګ په څنګ ولاړ دی، خو شاتې نه تا ته نقصان را رسوي، ستا غیبتونه کوي، خلکو ته ستا باره کې بدې بدې خبرې کوي او مخامخ درته داسې ښایي چې زه خو بس ستا خیرخوا یم، ستا ملګری یم، ستا سره یم او زما نه خیرخوا بل غر ستا بل څوک نشته. څلورم هغه انسان چې کوم انسان په خولې باندې یو څه وایي خو په عمل کې هغه بل څه کوي، یعنی الفاظ او عمل کې د هغه هېڅ قسم سمیل نه وي، هغه انسان باندې به هم یقین نه کوئ. پنځم داسې انسان باندې به یقین نه کوي چې کوم انسان داسې تا ته وایي چې زه تا ډېر فکر لرم، ما ته ډېر فکر دی ستا باره کې، خو په دې فکر په نوم باندې ستا زړه کې شکونه اچوي. شپږم هغه انسان چې تا له یو پیري تکلیف راکړي او بیا درنه معافي وغواړي او بیا بله ورځ دوباره دله تکلیف درکړي، یعنی بار بار دې بهانې جوړوي خو تا ته تکلیف را رسوي. په دې انسان باندې به هم یقین نه کوي. دا څو نښې وې تاسو سره مې شریکول غوښتل. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. ویډیو خوښیږي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او مخې ته شیر کړئ. خپل ځان ډېر خیال ساتئ، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. الله په امان.